لا درد او وحشت نه ډکه قصه ریزه ګل د کندوز د خان آباد ولسوالۍ وه او په دماغي ناروغي اخته شوه. په دغه موده کې کورنۍ له کور څخه ویسته او دې هم د کندوز ښار ته پناه راوړه او د کندوز ښار په کوڅو کې یې شپې ورځې تېرولې. په دغه موده کې چې دی د کندوز ښار په کوڅو کې شپې ورځې تېرې کړې دي او ژوند یې کړی دی. د انسان په جامه کې وحشي ځناورو سلګونه ځله پرې جنسي تېری کړی دی. په دغه موده کې دا 5 ځلې حامله شوې ده چې 3 ماشومان یې له وخت نه مخکې پیدا شوي او 2 ماشومان یې ژوندي پیدا شوي. په پاتې 2 ژوندیو کې یو ترې اوبو وړی و او یو یې چې په یوه کوټه کې اچولی و د لوږې له لاسه یې خپل روح رب ته وسپارو. ریزه ګل خپل دغه دویم مړ بچی هیڅ چاته هم نه ورکوو. کلک یې په غېږ کې نیولی و، یوه ورځ ستړي کېږي، مریضېږي او سر ږدي ویده کېږي. د سیمې خلک ورځي دغه مړی ترې تښتوي او یو ځای کې یې ښخوي. ریزه ګل چې کله د خوبه راپاڅېږي نو ګوري چې مړ بچی نشته. په چیغو چیغو د کندوز ښار په کوڅو کې منډې وهي او خپل بچی غواړي، خو بیا هم د انسان په جامه کې وحشي ځناور نه غلی کېږي. ریزه ګل په تیږو ولي او یوه سترګه یې پرې ړنده کوي. ریزه ګل همدغسې در په درد په همدغه کوڅو کې ژوند تېروي او د ژوند په آخرو سلګیو کې تر څو چې خپل روح رب ته وسپاري او مړه شي. کله چې دا مړه شوه نو هیچا یې هم د تدفین او یا هم جنازې مراسم په غاړه نه اخیستل. چا نه ښخوله او تیر حکومت هم له دې څخه انکار کول. ښاروالی هم ترې انکار کول او مړی یې همدغسې پروت و چې بالاخره بیا یو ځایي قمندان مسؤلیت واخیستل، د دې جنازه او تدفین یې وکړ او ریزه ګل د تل لپاره له دې وحشي نړۍ څخه سترګې پټې کړې او آرام ژوند ته وکوچېده. انا لله و انا الیه راجعون. خدای دې د دې سزا چې دلته خلکو ورکړې ده په هغه دنیا کې یې اجر ورکړي.